حضرت که مونږ وګورو نو تاسو ته مونږه بحر الزخار هم ویلی شو یا چې کوم دی د علم یو سمندر هم ویلی شو. د مطالعې ذوق او شوق ستاسو چې کوم دی ډیر انتهایی زیات دی، خو په نن وخت کې دا شوق د ډیرو کمو خلکو دی. مطالعې شوق چې او ذوق چې کوم دی دا معدوم شوی دی. نو څنګه کولی شي چې اوسنی طلبه دې کې د مطالعې ذوق او شوق پیدا شي؟ او دا غي نه علاوه کوم اسلاف او اف د ریکارډ تاسو خبرو کې د اسلاف او د مطالعې یو څو مثالونه کا پیش کړئ. واقع دا ده چې د مطالعې ذوقیان اوس هم شته. دا نه چې زه خو په هغې کې بالکل په هغه اخري سب کې کیټګري کې هم نه راځم. ډېر ښه ملګري شته چې هغه لکه کیمرې مخې ته نه دي راغلی او د هغې شهرت نشته. نو ښه مطالعې والا ذوق شته عالمانو کې او باقاعده مطالعې کوي. کوم علما کرام زما د خبره اوري یا ستاسو په توسط سره هغې ته د دې ښه اندازه ده. زمون علما او اسلاف نو مخکې یو موضوع پرې خده نو اوس هر موضوع یې ټچ کړی ده. صحیح. او دا د دې دلیل دی چې زمون عالمان مطالعه کوي جدید زمانه کې مخکې زمانه کې. صحیح. تاسو د مطالعې د ذوق د دې اندازو لګوي چې اوس یو عالم دی په ازهر کې او دغه نوم دی ډاکټر مابد احمد مابد عبدالکریم، ډېر لوی محدث د حدیثو ماهر دی. دا خپل واقع بیانوي چې زه هره شپه چې ویده کېږم د خوب نه 15 منټ مخکې زه کتاب ګورم. 15 منټ مطالعه کوم سټډي بیا ویده شم. او په دې 15 منټ کې هغه ویلي دي چې ما د بخاري شریف 26 جلد شرح فتح الباري ټوله سټډي کړې ده. دا یو ناشنا خبره ده. د دې نه ناشنا خبره تاسو ته کوم چې د دې کویت یو عالم دی شیخ موسی بن راشد العازمي، زمونږ دوست دی، په سیرت ډېر کتابونه لیکلي دي، قابل سړی دی. دا هغه اکثر کتابونه چې کتلي دي کنه هغه د اذان او د اقامت په منځ کې کتلي دي. لکه هغه د ماسپخین اذان چې وشي نو 15 منټه مخکې هغه جومات ته ځي. نو چې اذان وشو یو بجه اذان کې یو نیمه بجه مونځ کې جام جوماتونه کې نو د نیمه غنټه کې هغه یو کتاب له خاص کړی نیمه غنټه سټډي وکړي. نو چې اقامت وشي نو هغه مونځ ته پاسي امام سره. نو په دې وخت د منځ کې یعنی اقامت او د اذان په منځ کې ته به حیران شي صدیق صاحب چې غټ غټ کتابونه کتلي دي. یو کتاب د مستد احمد 52 جلد کې دی، هغه په دې دورانیه کې کتلي دی. یو کتاب د مستد ابي اعلی الموصلي د حدیث 14 جلد کې هغه په دې دورانیه کې کتلي دی. نور په درجنو کتابونه کتاب الشفاء په دې دورانیه کې کتلي دي. صحیح سته په دې دورانیه کې کتلي دي. نو وخت کې برکت راغلی دی. نو مطالعه کې عالمان دونه خواري اوسم کوي، دا نه چې صرف مخکې به کوله. ناشنا خبره ده اوس یو عالم کتاب لیکلی شیخ نبیل نوم دی، یعنی بنده ایران چې یو موضوع ته نه پاتې شوی. دا هغه کتاب عنوان دی علما تاخروا عن العلم، هغه عالمان چې پرستو زمانه کې علم شروع کړی دي. او هغه کتاب کې د هغه عالمانو تذکره ده چې د 40 سال نه پس عالمان جوړ شي. لکه 40 سال پر انسان جوانی دغه نه پس زوال شروع شي، لیکن الله تعالی دغه پزله کې د علم هغه محبت چولې دي نه هغه عالمانو ذکر یې پکې کړی دي. یو ناشنا واقع پکې کې وړه غوډه لیکل زه ذکر کوم. عبدالرحمن ابن قاسم دا د امام مالک صاحب شاګرد دی او د 35-40 سال نه پس علم شروع د واقع با کتاب کې ده. صحیح. د خپل علاقه کې یو عالم نه یو بل عالم نه سبق بوي. یو شپه په خوب کې مسجد نبوي ولیدو، د حضور علیه السلام مسجد، او یو عالم داسې دیوال ته ډډه والده او څوک دته په خوب کې وایي چې لاړ شو د دې عالم نه علم وکړه. د چې سترګې کولو کړې بیبي ته وایي چې ما خو خوب داسې لیدلی دی او زه لاړم مسجد نبوي ته چې ورسېدم هلته خو ډېرو عالمانو درس کو. یو ته به یې وکتل یاره دی مې خوب کې نه دی لیدلی، بل ته یې وکتل بل ته یې وکتل. نیوزه کې امام مالک صاحب ډاډه والی او په سونو طالبان ورته ناست دي. نو دی په چپه شو هو ما دا مولانا صاحب په خوب کې لیدلی او امام مالک صاحب ته لاړو چې جی ما خوب کې لیدلی او ما ته حکم شوی دی چې زه ستانه علم وکړم. وی بچی راځه کېنه. نو د هغه نه 19 کاله علم وکړو، یعنی د 40 سال نه پس علم شروع کو. 17 سال وسره ناستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دې زده کو. د دې نه ناشنا خبره ده چې یو ورځ یو نوجوان راغی 17-18 سال کې چې درس ختم شي. امام مالک صاحب ته وی چې افیکو ابن القاسم، تاسو کې عبدالرحمن ابن قاسم شته؟ امام مالک صاحب ورته چې او بچی دغه مولانا صاحب دی او ډېر زوړ طالب علم دی، ما سره سبق وایي، وی زه ورسره ملاویږم. اته ویل که ستا میلمه راغلی هغه مریان چې په جون کې په اول ځل میلمه و، د دې هلک ما سره کار څه دی، وړوکی هلک دی. ورته ته ابن قاسم وي او بس دی په ژړا شو. وی بچی ولې ژاړې؟ وی زه ستا زوی یم، زه ستا زوی یم او ته چې راتلې نو زه د مور په ګېډه پرېښی وم او ستا د راتلو نه پس زه پیدا شوم
او زه چې رالوی شم ما د خپل والدین ته پوښتنه کوم چې زما بابا جان چرته دی نو ما د خپل والدې وی چې هغه د حضور په جماعت کې علم طلب کوي سبحان هغه طالب علم دی نو ماړه کې شوق روچه چې زه خپل بابا جان وینم نو بیا پلار مور تر غاړه وته زوی پلار دوه جوړ الله نه داسې یو کتاب لیکلی علما تاخروا عن العلم دا شیخ نبیل دې شیخ نبیل زه سفر چې کتلو مکه مکرمه کې یو بل کتاب پیدا کو دا غینوم دی علما لم يرحلوا هغه عالمان چې د کور نه بار نه دی وته او خپل پلار نیکه سره علم حاصل کړی دی صحیح یعنی کې یو سړی دا وی چې ما سره ټایم نشته بار نه زما کور کې مې نه حاصلول شي صحیح یو سړی چې ما باندې عمر تیر دی رستم علم حاصلول شي صحیح نو دغه یو کتاب مې پیدا کو خو یو بل کتاب مې چې کوم دی التا وکړو هغه ډېر ناشناو او دا هغه کتاب نوم علما لم يبلغوا سن الاشد هغه علما چې د 40 سال نه مخکې لوی عالمان جوړ شي او بیا د 40 سال نه مخکې وفات شي نو په دې ځان یو کتاب لیکل شوی صحیح خو یو کتاب مې وکړو علما افتوا قبل 20 او هغه ما ځان سره بیا روملو هغه علما چې د شلو کال د مخکې کتابونه لیکلي دي یا درس کړی دی یا فتوا ورکړې ده یا قاضي جوړ شوی دی جج جوړ شوی دی په دې موضوع ځان له کتاب لیکل شوی دی نو نابینا علما باندې کتابونه لیکلي شي اوس یو جدید زمونږ استاد دی شیخ عبدالحکیم الانیس په شارجه کې وی او د شام دی اصلا هغه کتاب لیکلی دی ازرا فی التفسیر زریر عربی کې لون ته وی یعنی هغه مفسرین چې په سترګو وړاندو صحیح نو یو موضوع عالمانو نه دا پرېخي صحیح دا د دې دلیل نشو سم عالمان مطالعه کوي صحیح مخکې کړي د خو زمون مسله دا ده چې زمون معاشره کې چې د کله نه د سمارټ فون راغلی دی زمون طالب علمان او زمون د عصري ادارو نوجوان دی سمارټ فون تباه کړو که د سمارټ فون نه دی لږ لرې شو او دا فیسبوک او دا سیزونه فضولیات پرېښودو او کتاب طرف ته لاړ نو بعید نه ده چې دې زمانه کې امام رازي او امام غزالی پیدا شي ان شاء الله بالکل